طالبانو څنګه پاکستان ورخطا کړی دی او اوسې کومې مهمې غونډې شروع کړې دي؟ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستاني ډیپلوماتانو غونډه، دوی له افغانستان سره پر اړیکو بحث کوي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماتان راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې د یوې 3 ورځنۍ غونډې پر مهال له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برطانیه او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په 20 هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي. دې ډلې په وروستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سږکال په دغه هیواد کې د پروسږ کال په پرتله 80% کې بریدونه زیات شوي دي.